دوستانو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې ښکته سبسکرایب بټن ته ښکاري دی باندې یو کلیک وکړئ او سیټ کړئ د ټالۍ بټن دا هم یو کلیک کړئ چې تاسو ته ویډیوګانې. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، یارانو، دوستانو، ورونو او خویندو، سلامونه ومنئ. نن ویډیو یا نن ټاپک چې ما جوړ کړی دی ډېر یو وړوکی شی دوستانو، خو ډېر زیات اهم دی او ډېر زیات مهم دی هغه کسانو لپاره چې آیفون استعمالوي او یا خواهش دا وي چې آیفون واخلم، آیفون استعمال کوم. صحیح شو ورونو؟ نو که آیفون استعمالوئ هم دا چک کوئ، که چېرته تاسو آیفون اخلئ نو بیا خو لازمي ده، ضروري ده، خامخا دا شی پکې چک کوئ. دا ډېر مهم شی دی، لکه چې دغه یو معمولي شی دا چې تاسو کله چک کوئ نو تاسو به د زرخاو پیسو نه رابط شئ. که احیانا تاسو چېرته دا چک نه کړو نو معلومه خبره ده که وروسته دغه مشکل پکې و تاسو به زرخاو روپۍ بیا بېرته په ورکوئ او جوړوئ به یې د خپل موبایل باندې. صحیح شوه؟ البته هغه کسانو لپاره دا خبره کوم چې آیفون استعمالوي، ګلیکسي لپاره نه، ګلیکسي کې دا شی نشته، صرف آیفون خبره کوم. نو دا به زه تاسو ته بیا شو کوم یا تاسو ته به وښیم چې ولې تاسو د زرهاو روپو نه څنګه بچ کیدای شئ او یا دلیل یې څه شی دی. ورځو دا شی اول ګورو، تاسو به پوه کوم ډېر وروسته درته وایم. سیټینګ ته به لاړ شئ دوستانو، دغه سیټینګ یې لیکلی چپ لاس ته. صحیح شوه؟ په دې باندې یو کلیک وکړئ، ښکته به لاړ شئ. دلته تاسو ته بیټري ښکاري، ګوره بیټري لیکل دی، دې باندې کلیک وکړئ دوستانو. دې کې دغه بیټري هیلث یې لیکلی دوستانو. صحیح شو؟ بیټري هیلث باندې داسې کلیک وکړئ، وبخئ دغه دی بیټري هیلث. دغلته ګوره تاسو په انګلیسي کې تاسو ته لیکلي دي، که په انګلیسي څوک بلد وي هغې خپله بهتره لاندې لیکلي دي، ورسره خپله هم پرې پوهېدی شي. میکزیمم کیپاسټي 80% دی. صحیح شو؟ دا څه شی دی دوستانو؟ دا زما د بیټري د موبایل بیټري چارج نه دی، یعنې په دې توګه غلط دا د موبایل بیټري چارج دی، ځکه چارج تاسو وګورئ 50% دی. صحیح شو؟ دا 80% فیصدي چې لیکلي دا ستا د موبایل د صحت د موبایل د بیټري صحت یا هیلث دی. صحیح شو؟ یعنې ستا د موبایل بیټري اوس وخت کې څومره ښه ده، څومره بده ده، کار کوي نه کوي، بدلون غواړي نه بدلون غواړي، دغه زه ټول تاسو اوس پوه کوم دا څنګه معلوموئ. صحیح شو؟ ښکته یې ورلاندې لیکلي دي is a measure of battery capacity relative to when it was newer. Lower capacity may result in few hours of used battery charge. یعنې که دغه شی چېرته کم وي د هر یو آیفون که تاسو اخلئ او یا که تاسو خپل وي، په مارکېټ کې چېرته آیفون تاسو په بازار کې اخلئ دا شی چک کوئ، یعنې دا باید کم نه وي. که دی چېرته کم وي نو دې معنا دا ده چې دا بیټري د دې موبایل دا ختمه ده، دا بدلول غواړي، او چې بدلوي نو معلومه خبره چې د موبایل قیمت یو خو خلاصولو سره ښکته راغورځېږي او بل بیټري چې اصلي بیټري اخلي ماډلو پورې تعلق لري. که آیفون ایکس اصلي بیټري ته اخلي 15,000 افغانۍ ده، که الله روپۍ سره ورونه چې پاکستان کې بل ځای کې اوسېږي یا جلالاباد کې هغو ته وویلی شم چې د آیفون ایکس اصلي بیټري چې ته اخلي 8,000 روپۍ ده. صحیح شوه که نه؟ نو دا داسې یو شی دی چې ډېر وړوکی شی دی خو غټ غټ پیسو د تاوان نه تاسو را بچ کولی شي. یا خاص کله هغه کسان چې آیفون ورسره دی، مثال که والا یو ورور وایي چې ما سره آیفون 7 پلس دی، 2 کاله مخکې ما اخیستی، هغه وخت کې ډېر ښه چارج کوو، خو اوس یې مشکل دا کړی چې اوس چارج کم کوي، یا سلو یا ضعیفه دی، بیټري کمزورې ده. صحیح شوه؟ نو نټ کې استعمالوم زه، خو ملې ما ته چارج ډېر کم کوي. هغې وجه دغه یي دوستانو، دلته سیټینګ ته راشئ، دغه شی وګورئ. که دا شی کم و مطلب دا دی چې ستا بیټري بدلول غواړي، که نه و کم نو بیا بل مشکل دی، چارجر مشکل دی، چارجر د اصلي نه دی وغیره وغیره. ښه اوس راځو دې ته چې دا څومره وي صحیح دی او څومره وي صحیح نه دی، او څومره وخت کې چې دا دغه شي بیا بیټري بدلول غواړي. نو زه تاسو ته په صفا وضاحت سره ویلی شم چې نوی آیفون چې تاسو والی ولکه هر ماډلي پیک چې والی پاکړ بند دی، د هغې دا چې شی وي میکسیمم کیپاسټي دا څومره وي 100 وي. نو کله چې د موبایل دا 100 وي که نوی وي که زوړ وي، هغې مطلب دا چې د بیټري اوکې ده، تا ته نه بدلولو ته ضرورت شته او نه به تا ته چارج کې څه مشکل در کوي او چارج به هم تا ته څنګه کوي ټیټ ساتي ورونو، یعنې هېڅ مشکل به تاسو نه وي. خو د هغې نه ښکته البته دا په استعمال موبایلونو کې دا مشکل ډېر راځي، ځکه دا ولې خرابېږي دا ولې ښکته راځي. د دې علتونه دا دي چې یو سړی مثلا دا دی چې دا خپل آیفون چې کوم دی دا په لو چارج کې زیات استعمال، یعنې بیټري ضعیفه وي، هلته ورته لیکلي چې لو چارج که موبایل دې چارج کوه، خو ولې بیا هم د احتیاط نه کوي او همغې کې استعمالوي، بیا وروسته یې چارج ته وږدي یا بیخي بیټري ختمه شي بیا شاته کوي. نو په دې صورت کې څو ځل چې دا شی وکړي ستا د موبایل دا شی ښکته راځي، چې دا ښکته راغی بیټري دې خرابه شوه بیا یې بدلوي. صحیح شوه؟ علت یې دا دی. یا بدل چارجر ورسره استعمالوي ورونو. نو که بدل چارجر هم تاسو چېرته استعمالوئ آیفون سره، زما تاسو ته خواهش ده چې مه استعمالوئ، هغه هم خرابوي موبایل. دا شی ښکته راځي، چې دی ښکته راغی تاسو به څه شی کوئ بیټري به بیا بدلوئ. ښه اوس راځو دې ته که تاسو چېرته مارکیټ کې موبایل اخلئ یعنې آیفون اخلئ، د آیفون خواهش لرئ، هم دا شی چک کوئ. دا یې تر څونه چې کم نه وي
ورونو د اتیا نه باید دا کم نه وي. دا باید ښه والی ښه یو سړی که ووایي چې ښه نو ښی بیا کوم یو دی ښی دا دی دا بیا څه شی وي 90 وي 95 وي صحیح شوه یا 100 وي 100 بیخي بهتره ده که 95 وي هم مشکل نشته که 80 وي هم مشکل سوري که 90 وي هم مشکل نشته تر 15 اتیا پورې هم مشکل نشته خو که 15 اتیا نه ښکته شو اتیا شو یا 15 یا شو یا بیا شو یا 15 شپېته شو یا 50 شو بیخي دا هغه موبایل دی چې د دې بیټري ختمه ده یعنې د دې بیټري بیا تا ته هغسې چارج نه کوي لکه څنګه چې د یو نوي موبایل یو 100% چې دا وي تا ته چارج کوي د مثلا که دا یو 50% وي نو بیا به تا ته موبایل نیمه ورځ هم چارج نه کوي دا معلومه خبر ده ورونو او که چېرته دا اویا یا اتیا وي زما ګوره اوس اتیا دی دا زما خپل موبایل دی ولې زه دې نه تجربه اخلم ما تجربه شوې چې دې بیټري ضعیفه ده یعنې ما ته چارج نه کوي اکثره ما دا پاور بینک ورېښي ورونو او وجه یې همدا ده چې دی ښکته دی او بیټري خرابه ده راځو دې موضوع ته چې اکثره خلک دا سوچ کوي چې ښه نو څنګه موږ زره او پیسو نه رابچ کولی شي تا لیکلي چې زره او پیسو نه پکې رابچ کېدی شي وجه دا د مثال کې زه تاسو ته مثال لکوم ورونو یو سړی دی لاړه بازار ته آیفون ایکس غواړي واخلي صحیح شوه مهمه نه ده سړی مالداره دی غریب دی خبر کوي چې پیسو نه څنګه رابچ کوو آیفون ایکس یې واخیسته آیفون ایکس نن سبا تاسو ته نرخ معلوم دی په افغانیو په حساب باندې 18000 روپۍ شاوخوا د هغې نرخ دی استعمال چې ته اخلي 55,000 18000 یا 50,000 او 1000 پورې حتی پوه شوې د کلدارو په حساب باندې 1,00,000 روپۍ یا 90,000 روپۍ دی یو سړی لاړه بازار ته په 1,00,000 کلداره باندې یو موبایل واخیسته آیفون ایکس صحیح شو ورونو خو هغه آیفون ایکس چې دی یا صحیح استعمال شوی نه دی بیټري صحیح ده صحیح استعمال لو بیټري که خلکو ډېر استعمال کړی نو دا شی ښکته راغلی بیټري خرابه شوې ده یا چارج کې غلط مطلب دیسي چارجر مان چارج شوی دی هم دا شی ښکته راځي ښکته راغلی دی خو یو عام سړی خو په دې نه پوهېږي ځکه تاسو مې چې په دې ځان پوه کوي هغه چې شی کوي هغه آیفون ایکس اخلي هغه ټایم سره چې دا آیفون ایکس واخیسته خو داسې خو نه دی چې مطلب ته ستا دا شی 80% او تا ته زر معلوم شي چې چارج یې راکم که نه ورونو هغه ټایم به تا ته ښه صحیح چارج کوي او کله چې ته نټ کې استعمالوې یا کوم بل شي کې استعمالوې یا فلم نه پرې ګورې نو تا ته پته لګېږي چې بیا چارج زر راکموي نو هغه آیفون ایکس واخیسته په 1,00,000 کلدارې صحیح شوه مستعمل کور ته لاړه ورځ 2-3 وروسته ورته دا معلومه شوه چې ولاړه موبایل چارج کمزوری دی یا سلو دی یا ضعیفه دی نو کله چې د دوکاندار ته ورشي معلومه دوکاندار تا نه بیرته رالي تا ته وایي چې دې ته بیټري بدلو هغې ته چې بیټري بدلوي بیټري پیسې په تا دي او بیټري به ته په 100 روپۍ ورکوي فینکس اصلي بیټري کلدارو په حساب باندې 8,000 روپۍ کلدارې به بې بیټري ورته اخلي الا 10,000 روپو پورې که اوریجنل بل موبایل نه درته وباسي نو دا وجه وه چې تاسو باندې پیسو نه بچ کېدی شي دا شي باندې ځان پوه کوي که ستاسو چېرته موبایل خپل وي او دا شی کم هم بیټري ورته بدله کوي نو ستاسو به انشاءالله بیټري چارج ډېر ښه شي زه درته ګارنټي در کوم او ما ته کمنټ کې لاندې ولیکئ خپل نظریات او خپل هر شی چې ما ته کمنټ کې لاندې پرېږدئ صحیح شوه او که چېرته تاسو د آیفون خریدار یې غواړئ آیفون واخلئ هم دا شی چک کوئ ځکه دا ډېر مهم دی وروسته بیا هېڅ فایده نه لري چې تاسو باندې آیفون یو سړی مطلب تیر کړي او بیا وروسته یې د هغې نه وروسته تاسو چک کوئ دا شی کم وي بیا ورته بیټري بدلوي او پیسې ورکوي موبایل به هم خلاصېږي کلاویږي به او فضول کېږي به بیا تاسو ته هم خوند نه درکوي دا ډېر مهم شی و که ویډیو هم ښه شوي وي لایک یې کړئ شیر یې کړئ او که چینل ته نوي سبسکرایب یې کړئ د نورو ویډیوګانو لپاره په پښتو او اردو فارسي او انګلیش په 4 ژبو کې نو دغه نن ویډیو دا ډېر مهم شی دی ستاسو نظریات غواړم ستاسو کمنټونه غواړم چې ستاسو دې باره کې څه نظر دی او ستاسو آیفون که چېرته لرئ ویې ګورئ دې څومره دی ما ته په کمنټ کې ولیکئ مننه ښاد او آباد او بریالي اوسئ